بیا هم په خیر راغلی افغان جرمن انفو ته. د فروشاین د برخې لوستونه د جرمني په پښتو باندې. Verkehrschilderbereich یا ترافیکی لیک نښې دي. Richtzeichen. Mautpflicht nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz. Maut کله چې تاسو ډیری هیوادونو ته سفر کوئ د هغې هیوادونو دپاره تاسو ته یو قانون ده چې تاسو به یو سټیکر اخلئ په موټر به یې لګوئ چې تاسو هغوی پوه سي چې تاسو کله د دې هیواد سرکونه کاروئ نو د سرکونو دپاره به تاسو پیسې ورکوئ. همدارقم کله چې دا غټ موټر آلمان ته راځي نو د همدې قانون له مخې نه دوی هم اړ دي چې همدا سټیکر ولري چې دوی په قانوني طور باندې د آلمان سرکونه کاروي او موټر پې باندې چلوي. دا هماغه ساحه ده چې دې نه اخواته کولی سي پرته له دې نه چې کومې پیسې ورکړي او یا هم پرته له دې نه چې د موت قانون پکې وي یا معنا دا چې تاسو باید په پیسو باندې دا سرک وکاروئ هغه خلاصیږي. دلته هم هغه ساحه د Mautpflicht gestrikt دلته د همغه ساحې پیل ده چې تاسو باید پیسې ورکړئ او پس د هغې نه تاسو کولی سئ دا سرک وکاروئ. هغه د تاسو دپاره نه ده. څوک چې په آلمان کې وي هغه خو کال کې همیشه پیسې ورکوي نو دا د هغه کسانو دپاره ده چې هغوی د بیرون نه راځي د نورو هیوادونو نه راځي او دا ساحې کاروي بیا د هغوی دپاره د پیسو د ورکړو هغه څه ده چې دوی باید پیسې ورکړي بیا پس د هغې نه یو سټیکر په موټر ولګوي او دا سرکونه وکاروي. Zollstelle د ګمرک ساحه یا چیرته چې موټرونه ګمرک کیږي. دا ترافیکي لوحه مونږ ته دا ښیي چې کله مونږ په سرحد باندې یو یا اوړو نو Informationen an Grenzübergang stellen د سرحد د اوښتلو وخت کې دا معلومات مونږ ته راکوي. دا ډي علامه چې ده دا د آلمان علامه ده یا د آلمان نښه ده. دلته به تاسو په 50 کې ځئ کله چې کورونه نه وي. دا عمومي معلومات دي. کله چې تاسو آلمان ته راننوځئ نو دا تاسو ته ښیي تاسو آلمان ته راغلی چیرته چې استوګنځایونه دي هلته په 50 کې تللی سئ. کله چې هلته استوګنځایونه نه وي او د ښارونو ترمنځ هغه لنډشټراسه وي هلته تاسو کولی سئ ته 100 پورې موټر وځغلوئ. په اوټوبان باندې تاسو کولی سئ د 130 پورې یا له 130 نه اخواته هم کولی سئ دلته تاسو موټر وګرځوي. په آلمان کې دا قانون ده یعنی دا عمومي قانون ده. د هغه کسان لپاره چې راځي آلمان ته ننوځي او یا هم کوم مخکینی معلومات نه لري دا لنډ معلومات ورته ورکوي. Farbige an Laternen die nicht an die Ganznacht brennen. کله چې دا نښه چیرته په سرک باندې وه معمولا هلته که یوه د څراغ لکړه وي جګه سوې او یا هم هر شی سوي بیا دا نښه پې باندې لګېدلې وي دا معنا ورکوي چې دې ځای کې ټوله شپه څراغ نه چالانېږي. هغه د سرک چراغ سوي بیا نو تر 10 بجو د شپې پورې یا 1 بجې پورې د شپې چالان وي پس د هغې نه ګل کېږي. Nummernschilder für Bundesstraßen. دا د بوندشټراسه هغه سرکونه دي چې د یو ښار نه ته بل ښاره پورې یا د یو ښار نه بل ښاره پورې غځېدلي وي خو اوټوبان نه ده. 100 کیلومتره په ساعت کې ډېره منډه پې باندې 100 کیلومتره په ساعت کې کولی سئ. دا د هغې نمرې دي چې کومه بوندشټراسه ده یا کوم سرک ته تاسو اوښتی. Nummernschild für Autobahn. دا د اوټوبان شیلد نمرې دي چې تاسو په کوم اوټوبان هستئ. هر اوټوبان یا هر سرک دلته چې د خپلې نمرې لري 8 خو دا لکه دلته ویلي 48 نمبر اوټوبان. کله چې تاسو خبرونه هم اورئ تاسو ته وایي چې په دغه اوټوبان نمبر باندې پیښه سوې ده یا دا اوټوبان نمبر بند ده تاسو کولی سئ بل اوټوبان وکاروئ یا دغه نمبر اوټوبان وکاروئ. نو دا د اوټوبان نمبرونه مونږ ته ښیي. Knotenpunkte der Autobahn
Autobahn Ausfahrten, Autobahn Kreuze und Autobahn Dreiecke. کله چې تاسو دا نښه وینئ معنا دا ورکوي چې دلته د یوې غوټې غوندې ده، دلته دوه اوټوبانونه یو ځای کیږي، د اوټوبان نه وتل کیږي، د یو څلور لارې راځي، د هر څه شي معلومات تاسو ته درکولی سي. نو کله چې دا په اوټوبان باندې تاسو وینئ معنا دا دلته هلته اسفارتون هم دي، هلته څلور لارې هم دي، د اوټوبان ټولې پکې شته. Nummerschild für Europastraßen. Europa شپږ دېرش. کله چې دا نښه وي ترافیکي نښه وي دا په عموم باندې اوس ټوله اروپا د اوټوبانونو له لارې تړل شوې ده. بیا دې کې ځینې سړکونه دي چې هغه د یوروپا شټراسن په نوم باندې یادېږي، یعنې د یو د کله چې شروع کېږي د یو ایالت نه یا د یو ښار نه همدغسې په ډیرو ښارونو باندې په ډیرو ملکونو باندې تیریږي. نو دا د هغې سړکونو نمبر ده چې په شین رنګ باندې لوحه ده او د اروپا د سرتوری ده او چې دغه نمبر ده. Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen. هغه سړکونه چې په سلو کې پې باندې اجازه شته ده، دلته تاسو ته ښایي رهنمایي کوي یا لارښوونه تاسو ته کوي چې کوم سړک ته یا کومه خواته تللی سئ، کومه خواته څومره لاره پاتې ده، تاسو ته دا د سړک په سر باندې ټول معلومات درکوي. Pfeilwegweiser auf sonstige Straßen او د نورو سړکونو په سر باندې هم همدغه رقم وي. فرق دا دی چې دلته د هماغه د سړک نمبر هم پې باندې وهل سوی وي، یعنې موږ وویل چې هم اوټوبانونه نمبر لري او هم بوندشټراسه خپل نمبرونه لري، خپل شمیرې لري. خو دلته چې دی دا په دننه په ښارونو کې نو هغه سړکونه خو ټول نمبر نه لري، نومونه لري. نو د هغې لپاره تاسو ته لارښوونه کوي چې تاسو کوم سړک ته تللی سئ. Pfeilwegweiser Straßen mit geringem Verkehrsbedeutungen. دا هغه سړک تاسو ته ښیي یا هغه سړک ته رهنمایي کوي چې په هغې سړک باندې دومره ګڼه ګوڼه زیاته نه وي. Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsstraßen. دا ترافیکي لارښوونه یا د ترافیکي لیکدړه هغه موټرونو ته لارښوونه کوي چې هغوی خاص موټرونه وي، لکه د سنګین وزنه یا ډیر وزن لرونکي موټرونو دپاره. Wegweiser bestimmte Verkehrsstraßen. Wegweiser د لارې لارښوونې د خاصو موټرونو دپاره، دا هم د خاصو موټرونو لپاره لارښوونه کوي. Pfeilwegweiser zu Autobahn. دا کله چې په اوټوبان باندې یاست یا اوټوبان ته تاسو د یو سړک نه اوټوبان ته اوړئ، نو دا نښه به تاسو ته ښیي چې تاسو کولی سئ په دغه اوټوبان یا دغه نمبر اوټوبان ونیسئ، تاسو برلین خواته ووځئ، یا هم دا نمبر اوټوبان ونیسئ تاسو فرانکفورت خواته رسوي.